زموږ سبا پولیس والا ولاړ دی زه نه تپوس کوم چې دیو د کوم ځای کې دي او په اختر کې دیو د سیریانانو دپاره څه دغه دی. السلام علیکم. ملګري دا راته وایي نوم دې څه دی او د کوم ځای کې څه تعلق دی؟ نوم نواب خان دی او کلیر کورس کې مالدار پر سیټ تعلق کوم شهري د تعلق ساتو. دا راته وایي تاسو څه کار کوئ دلته؟ سلامونه ملګرو. نو پولیس والا ته پوس پکار هم دی چې ته څه کار کوې. هسې د امن و امان ته چې سړی وګوري تپوس د خبریال سم هم دی چې ته کار څه کوې. خو سوشل میډیا 3 سیزونو زما په نظر ډېر مثبت رخ ورکړی دی. یو کار خیر ته خو د بده مرغه شرمولی هم کړي دی. کار خیر خلکو ته پکې د غلا او د دو نمبرۍ لارې هم کولاو کړي دي، که څه چې د خیر کار یې ډېر پراخه کړی دی. بل سوشل میډیا شعر و ادب ته ما وړاندې وویل لکه خالق زیار صاحب شو، صاحب شاه صابر، دغسې د نمونې په طور مې راواغسته. دي ته پروجیکشن ورکړی دی. دا انډر پلی و مخکې یا ډاون پلی شوي وو یا زیات په میډیا نه و سوشل میډیا را مخامخ کړه. خو دا داسې شاعري شرمولي هم ده لکه د ډرقي والا شاعران او دغسې یو نیم اټ. دریم صحافت ډېر زیات بې مخه کړی دی. که څه چې خیر یې ډېر رسولی دی، مثبت استعمال یې په خپل ځای، خو لکه داسې ده چې قسم قسم نمونې پکې را پیدا کړي دي. زما یې ته ووایي د ده یو بله ویډیو هم وایرل دی چې غریب کور ته ورځو ډېر وړاندو جړال هلکې لګیا دی. بهرحال د پولیس نه یې تپوس کړی چې تاسو کار څه کوئ جي. نو په نیکه دې ملګری شته د ژوند په ډېرو شبو کې د سوشل میډیا ډېر ښه کردار دی، خو د ځینې شبو کې ډېر زیات نامناسبه مشاهدې چې ما واخلئ لکه را مخامخ کړي دي سړی حیران شي چې لکه دا څه فلم دی. خو بهرحال بس دا د پولیس والا هم لږ پکار دي چې سړي سړي ته ګوري. په دې ښار کې به سړي سړي ته ګوري، د دې ښار بلا سړي سړي خواره دي. پولیس والا دې سړي ته ګوري چې د خدای مسلمانه ته چاله انټرویو ورکړې. بهرحال هغه 400 والا په دعا کې مه هېروئ. روزې اخیره حشره ده چې خدای تعالی ورته نیکې هدایت نصیب کړي. 400 هغه سوشل ورکر نو کار خیر هغه که دغه کول غوښتې نو دغه پیسې دې یو ځل بیا ورته ووایو چې دغه پیسو باندې څومره جسماني ستړي کې، څومره پکې د ریسورسز لګي، ستا وخت لګي. دغه پیسې سل 200 همدغه مستحقو خلکو ته کور ته رسوو نو ستا به ثواب کېږي او د هغې به پیسه کېږي. دلته مساله، مالګه، پخلی، دیګ تیارول، بیا د دې د ډسټریبیوشن، لاجسټکس او ارینجمنټس. نو د دې ټول ستړي نه بل د روژه په خوله ته د ماښامې دغه کار کوې نو ټولو ستړو نه ته په اسانۍ سره دا کولی شي. دغه ټول هولسم کیلکولیټ کړي دغه ټول څیزونه، نو هغه اضافي اخراجات به هم متاثرینو ته لاړ شي. لکه لنډه خبره ده. زه څه ویل غواړم بس چې څونه مې ایکسپلین کولی شوه، دغه ملګري ته یې خامخا دغه خبر ورسوئ.